روسیا کالوګا سیمه نوو-الکساندروفسکي کلي د الکسندر کلیسا د ودانۍ بهرنی ډیزاین په روسي سټایل کې جوړ شوی دی. که څه هم کلیسا پخوانۍ نه ده، په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی. کلیسا دننه په بشپړه توګه مختلف ښکاري. کلاسیک اروپایي داخلي سټایل. دا ستونزمنه ده چې تصور وکړو چې دا ډول ښکلا د روسیې په یوه سره ولایت کې موقعیت لري. د کلیسا ګنبد رنګ شو او هغه د لرګیو چت مات کړ. مګر ولې د ښکلي ارشیف او ښکلي سټیکو ترڅنګ د لرګي یو ناڅاپه فرش دی؟ د شوروي په دوره کې کلیسا په ګودام بدله شوه. موږ د ذخیره کولو ساحې زیاتولو لپاره د ودانۍ عمودي حجم کارولی. دوی په بې رحمۍ سره په سطنو کې فلزي بیمونه ولګول. دا څنګه دوی د دویمې درجې لپاره اساس جوړ کړ. په پورتنۍ برخه کې د لرګیو یو سخت فرش ایښودل شوی و. کمونستانو خدای نابود کړ او دوی د لوی قوي کلیسا ودانۍ لپاره بله ګټه وموندله. لوی خدای پام نه وکړ اجازه راکړی چې یو ګودام وي. مګر یو په زړه پورې تفصیل شتون لري. دا د سندرغاړو لپاره یو بالکونی دی د لرګیو زینو سره. کمونستانو ښکلا ته پام نه کاوه. دا مهمه نه ده چې دا څنګه ښکاري. دا باید قوي او د باور وړ وي. مګر د کویر لپاره بالکونی په بل ډول جوړ شوی. د ملاتړ وړ بیمونه لاندې د لرګیو تختو سره کتار شوي دي. ښکته سطحه د پلستر سره پوښل شوي او رنګ شوي. موږ هڅه وکړه چې یو کلاسیک ګنبد رسم کړو. ستاسو د غوره وړتیا لپاره. د دویمې درجې دغه برخه د کمونستانو له واک ته رسیدو مخکې ترسره شوې وه. موږ هڅه وکړه چې د لرګیو بالکوني د کلیسا په ښکلي داخلي کې فټ کړو. دا بالکوني د کلیسا د جوړولو په وخت کې د معمار لخوا نه و ټاکل شوي. خدای پلان نه درلود چې له بالکوني څخه سندرې ووایي. معمار د کویر لپاره بالکوني ډیزاین نه کړه. مګر بیا ارتودوکس پرېکړه وکړه چې د کلیسا د سندرو لپاره بالکوني ته اړتیا وه. ولې دا ډول بدلونونه د کلیسا په رسمونو کې واقع شوي؟ پادریان وایي چې د پیړیو په اوږدو کې د عبادت دود خورا لږ بدل شوی. مګر موږ ګورو چې کلیسا ودانۍ د بل هدف لپاره جوړه شوې وه. په بالکوني کې د کلیسا سندرغاړي لپاره هیڅ شرایط شتون نه درلود. نو رسم مختلف و. خو پادریان په دې نه پوهیږي. دوی موږ ته د کلیساګانو او مذهب په اړه څه نه وایي.